د اسرايل پوځ وايي په غزا پټۍ کې د حماس په مرکزونو بمباري کړي او په سوونو مرکزونه ورله تباه کړي. اخوا د غزا سیمې د صحت وزارت وايي د جمعې په سهار اسرايل د غزا په شمالي برخو ناتاره بمباري کړي چې په کې لويه مرګ ژوبله اوړېدلې ده او ډېرې ودانۍ د ځمکې سره هواري کړي چې په نتیجه کې په لکونو خلکو کډې کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د دفتر وایاند روینه شمداسانی په غزا پټۍ د اسرايل په بریدونو اندېښنې خوده دي. د جګړې د لاسه بکورسوي 1 ملیون فلسطینی وګړي چې پکې نیمایي برخه د ماشومانو د بشري مرستو ته اړتیا لري. موږ په ټولو ډلو غږ کوو چې دوی ته دې زر تر زره بشري مرستې ورسولې سي. د غزا صحت وزارت وايي تر اوسه د اسرايل په بمبار کې 3915 فلسطینیان وژل شوي او 12.5 نور ژوبل شوي دي. د حماس په بریدونو کې هم تر اوسه د 1400 نه زیات اسرایلیان وژل شوي او 203 اسرایلی وګړي حماس ژوندي تختولي دي. اسرایل په شمالي غزا کې په فلسطینی وګړو غږ کړی چې د خپل کورونو نه دی اوزي. د غزا ښار او خواوشا سیمې نه د 1 ملیون نه زیات خلکو خپل کورونه پریخي دي چې د دې سیمې د ټولي آبادی نیمایي برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د دفتر وایاندا روینه شمداسانی زیاته کړه په غزا پټۍ کې په زرګونو بې کوره شوي خلکو ته د فوري مرستې ورکړې شي. موږ د اسرایلی فوج لخوا په غزا کې د درنه بمبارۍ په اړه اندېښمن یو چې دغلته د خلکو ژوند نور هم ګران کړي او د بمبارۍ باوجود د خپل کورونو څخه تښتي. د نړۍ د یو شمېر ملکونو نه په غزا پټۍ کې د ګیرو وګړو لپاره مرستې را روانې دي خو دغه سیمې ته تلونکې لارې تړلې شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري چارو دفتر وایاند یانز لاریک هم ویلي د بشري مرستو د رصد په اړه خبرې اترې روانې دي. موږ له اړوند ډلو سره په خبرو کې ډیر مخکې تللی یو او هیله لرو چې په ورځ نیمه کې به دواړه ډلې غزې پټۍ ته د بشري مرستو پر رصد یو لوزنامه وکړي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکریټري انټونیو ګوټریش هم تیر ورځ د مصر دوره کړې و او هلته په خپل د غزا پټۍ لپاره د بشري مرستو د لارو چارو جاج اخیسته. It is impossible to be here. زه فوري د بشري خواخوږۍ په اساس د دزبندۍ غوښتنه کوم. له تیرو 2 هفتو راهیسې په جګړه کې شکیل د غزې وګړي د ژوند له بنیادي ضرورتونو بې برخې دي. هغوی د خوراک، څښاک او دارو درملو له کمی سره مخ دي او ویره ده چې د لوږو تندو او دوايانو د نشټوالي له لاسه به د مرګ خولې ته لاړ سي. No food, no medicine, no fuel. ښاغلي ګوټریش په ډاګه کړه چې د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوی وشي چې پکې سکولونو، هسپتالونو او د ملګرو ملتونو د دفترونو او نورو ملکی ودانیو ته حفاظت ورکړل شوی دی. په 9 اکتوبر په اسرايل باندې د حماس د بریدونو په سر راپورته شوی جګړه کې دواړو خواو ته په سوونو خلک وژل شوي دي او معلومه نه ده چې ډزبندي یا لوزنامه به پکې وشي او کنه. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډي سي.